په دا وطن کې زما ګوره خوري ګوره یو منټ خوري ګدا او فکرې پورته کړه پوډري ورینیانې ګډه شفاخانې ته بوتل بهترینه د ثواب نیک کارونه دا زنه دا شکار دی ما دا نه دی ویلي چې د پوډري بوتل ګوره خوري خلک یې پورته ټول ملت خوشاله دی غوښ کېدو بل دا د ساجي تا کیسه وکړه داسې حادثې په افغانستان کې په غرو کې په جنګ کې په جهاد کې ډېرې سوي دي دا اوس د داستان او وضعیت څه خبرې ما په کور په زندګي کې په ټولنه کې څه حالات دي دا زموږ په ټولنه کې دا خبرې سته دا کومه جهادي کیسه نه ده کم تاریخي نه دی کم تاریخ ته نه کوي بیان داسې په جنګ کې په داسې کیسې ډېرې راځي یعنې ته دا وایې چې جنګ وکړي نه خو زه دغه درته وایم طالبان راغله افغانستان ارامه شو خو تاسې یې نه پرېږدي په کراره خو تاسې موږ چغې چی شي دي خورې ګوره زموږ چغې چی ته زموږ چغو ته غوږ کېدو ملت څه خوشحاله یاست کوم دولت څه خوشحاله یاست کوم دولت د اشرف غني څه نه یاست خوشحاله د ډاکټر نجیب څه نه یاست خوشحاله د غني څه او د سره کال 24 ساعت هغه سر کال کنځل کېدل هغه ته اوس طالب راغلی دي سرزوره بدماش راغلی دي د ټولو پلار راغلی دي هغه تاسې نه منئ تاسې څوک منئ ښه خبرې ده زموږ په پلار نه وي خورکۍ که ستا پلار وي هغه به صحیح دی توهینامیزې خبرې مه کوئ اصولي بحث ته مو ضرورت وي اصولي بحث وکئ تا دپاره بیخي د انسان ژوند ارزښت نه لري د انسان نظامي وروره تاسې ماته پرېږدئ زه دې خورکۍ نه یو پوښتنه بله خورکۍ غوښته هیڅ مشکل نشته دلته دا لایف ته راسه که دې موږ ته قناعت راکوي موږ به طالبان سو که مو تا ته قناعت راکوي ته به جمهوري خواست یې صحیح دی دا خو به منې پوښتنه دې وکړه آفرین زما پوښتنه ستاسو ده یو منټ ودرې مکتب دې ویلی دی ویلی مې دی خو په افغانستان کې به دې ویلي ته دروسه په افغانستان مخکې ویلې چې زه یو له پانتونه نه یم خلاصوي زینب تا مخکې څه وویلې چې ته له پانتونه نه یې خلاصوي تا دونه مکتب نه دی د پانتونه نه یم خلاصه سوی دا یم درته وایم خو نه یم خو مکتب خو دې ویلی یو منټ ودرې صحیح سو ما کورس کې سوادي ویلي کېږي زینب قربان دې سم ته ماته پرېږده په یوه کلمه افغانان آفرین ښه خبره خورې بس زما سوال ته خبره وکړل ټولو سنګسار کړل زموږ هغه جایله خلک دي ولې ته آفرین ښه خبره کوي و د غونه بیا کل خلک دي خورې غوښته تا په افغانستان کې مکتب ویلی که د باندې ما په افغانستان کې ویلی دي آفرین ښه خبره سو دغه د کرزي په دوره کې د ویلی نو چې پیغلی خو دا د کرزي دوره سوه د اشرف غني دوره سوه یا و آفرین په کندهار کې دی ویلی ما په غزني کې درس ویلی دي آفرین یعنی غزني خو لا ګورئ خو واچئ ورونو وی ما په غزني کې درس ویلی دی اوس تاسې یو پوښتنه وکړم په دا روژه کې ستا قسم وي چې تا په خپل سیم کې ټابلیټکا خوړلې وه تا ټابلیټکا پېژندېدله تا ته چا راوړې وه چې خورې ته ونیسم او تا عیاشي کوو دا ټابلیټکا وخوره ټابلیټکا څه شته آفرین قربان دې سم وي ټابلیټکا څه شي دی ای وروره غوښ صحیح طالب ما ته وایي چې په ستاسې نظام کې نجونو په مکتبونو کې ټابلیټکا خوړله دا خور وایي زه ټابلیټکا نه پېژنم ټابلیټکا څه شي دی منم یې در سره خوړلي دي دغسې عیاشي وه په هغه وخت کې خوړلي دي زه نه پېژنم قضاوت ته خو وګوره صافی صاحب تر اوسه ټابلیټکا نه پېژنم ژبه بدله کړه پرېږدئ تاسې ماته پرېږدئ وروره پرېږدئ خورې ته ټابلیټکا نه پېژنې اما ته وایې نجونو خوړلي دي صحیح دی تا وایم صحیح نوم یې راته وانخېستې اوس مې سر په خلاص وي ته څو نقبمانده یې کم نوم دې واخېستې ما اوس سر خلاص و په پوس ولمه یعنې تا ته چا درکړی یو صحیح سو اوس خو دې وپېژندې ټابلیټکا څه شته وایي او ټابلیټکا څه شته وایي اوس ما خو صحیح دي دا ستا په منظور پوه سوم ولې په ما باندې واضح کوې زه پوس ولمه ټابلیټکا ګوره خورکۍ زه تا ته وشم یو منټ خورکۍ زه تا ته وشم ګوره یو ګوره ټابلیټ هغه ټابلیټ ول چې په نجونو په دغه ستاسو سره چې دلته په دا لایف کې ناست یو زه یو حیات الله نظامي او دا بل ورور تقریبا موږ 4 نفره نظامیان یو صحیح دی موږ 4 نفره په تیر 20 کلو کې تقریبا 14 کاله زه خپل په دولت کې د دولت وڅنګ ته ولاړم ټوپک مې په نغاړو صحیح دی غوږ کښېږده په دې 14 کلو کې زه تا ته یوه کیسه درته کوم ښه غوږ کښېږده تا خو واده نه دی کړی کوچنیان نه لرې الله تعالی دې داسې وخت راولي چې کوچنیان دي او بیا تا ته د اولاد درد در پیدا سي او ته بیا خپل د
کوچنیانو د اولاد مینه وګوري. موږ په هلمند کې په مساکلا ولسوالۍ کې ولاړو عملیاتو ته. د یو کلي څه پر موږ باندې ټکان وسول، ښه غوږ کښېږده خورې. داسې فکر وکړه په دغه کور کې ته وې، پر موږ باندې ټکان وسول پر یو کلي په مساکلا ولسوالۍ کې. موږ چې کله عملیاتو ته ور داخل سولو ساحې د پر دغه کلي باندې موږ د دې خوا مرمۍ فایر کړلې. زه یو کور ته دننه سولم، په دغه کور کې د دغه حویلۍ په مابینځ کې یو کوچنی پروت و، نجلۍ وه، د دې د مرمۍ په ځیګر باندې لګېدلې وه، جنګ غوږ کښېږده. د دې مرمۍ په ځیګر باندې لګېدلې وه، مور یې په برنډه کې ولاړه وه، دا د حویلۍ په مابینځ کې پرته وه، چیغې والې غوږ کښېږده وه. جنګ داسې شدید جنګ و چې دا مور یې دونه نه سول کولی چې دا خپله لور راپورته کړي غوږ کښېږده وه. زه چې په دروازه کې ور داخل سولم، دغه د حویلۍ د مابینه دغه نجلۍ ما په غېږ کې راپورته کړله. دا چې مې په غېږ کې راپورته کړله، خو د هلمند او د کندهار زموږ څه خبرې، دا کوچنۍ چې ما په غېږ کې راپورته کړله، ما ویل اله بچیه څه کیسه ده؟ ویل خوږېږي. ویل اخ خوږېږي مه کوه. دا زما د شا د لاس ګوتې نه دي، د دې د شا په دغه کوم ځای باندې چې مرمۍ نښتې وه، دغه د مرمۍ دغه ځي ته برابرې سولې، دا د ملا و بغل ته دا ګوتې زما برابرې سوې، دا ځای داسې غار و، دا ګوتې. دې بیچاره څو وارې ما ته ویل چې اله مه کوه چې خوږېږي، مه کوه خوږېږي. زه د باندې راووتلم، دا نجلۍ مې په غېږ کې وه، چې د باندې راووتلم بیا را باندې ټکان وسول، برته په دغه کور ننوتلم، چې دا برنډې ته ورغلم، د دغه نجلۍ دغه مور راوځغستل، سره د دې نیا یې ما دا په غېږ کې وه، غوږ کښېږده وه، قربان شم، زما دا په غېږ کې وه، د دغه نجلۍ دا مور هم راوځغستل او دغه نیا یې هم راوځغستل او چیغې کړلې چې اله لور مې مړه سوله. ما ورته ویل چې مړه نه ده، ژوندۍ ده، ورخطا مه کېږئ، خدای مهربانه دی. او ما د دغه ښځې چیغې دلته ولیدلې. ته غوږ کښېږده وه، دا یو افغانه مور وه، خبرې ته غوږ کښېږده. دا یو افغانه مور وه، دا ما راواخیسته وه په غېږ کې وه. کومندان ته مې ویل چې په هر رقم باندې کېږي، دا ماشوم زخمي دی، چې په هر رقم باندې کېږي څه چم کوی سو. دوی ما ته ویل 15 منټه اکسیجن ورکړه چې په هر رقم باندې یې کوې، ویې ساته هلیکاپټر درته کښېنوو او پورته کوي د کندهار میدان یې ویې تېوړو. اوس غوږ شه، دا نجلۍ موږ راپورته کړه په هلیکاپټر کې، زه ورسره رالم کندهار ته، د دې عملیات وسو. دا 15 ورځې په کندهار کې. ما ته ویل چې ته به د دې سره یې، زه به بازار ته ولاړم، دې ته به مې ګوډۍ موډۍ دا شیان رانیول. دا په شفاخانه کې وه، په کیف کې موږ ورته کیف ویل، دا د کندهار میدان ته. دا په دې کې وه، دا برته هم په تیاره کې 20 ورځې بعد د ځان سره یوړله، په مساکلا کې مو کښته کړله. ته خبر یې دا د چا لور وه؟ دا د یو طالب لور وه. دا د مساکلا خلک ټول پر دې باندې خبر دي. دا د یو طالب لور وه. ته باور په خدای وکړه چې په مخابره کې به دغه طالب پر ما باندې غږ کوي، زه ستا ټول عمر پور دې را باندې دی. تا زما اخاني مې ورته ویلي چې